میدان ته چې راتلی نشي ځوانان مه څېړه تباش مقلد سلفیان مه څېړه غرور په تکبر کوي د حق مقابله کې غرور په تکبر کوي د حق مقابله کې رسوا شلی ظالم شوی دا ولیان مه څېړه غیر مقلدین وکټوري اهل حدیث د اهل سنت والجماعت نه پوښتنه کوي چې تاسو ولې په عقایدو کې د امام صاحب رحمت الله علیه تقلید نه کوئ هلته خو تاسو د ابو منصور ماتریدي رحمه الله تقلید کوئ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم مسلمانان ورونو فاغه خلق باندې یو لوی اعتراض چې د امام صاحب فضائل بیانوي د هغې د فضایلو لپاره په تورات باندې دروغ وایي په قرآن باندې دروغ وایي په احادیثو باندې دروغ وایي د الله پیغمبر باندې چې د دې فضایل په هغې کې ذکر شوي دي. نو سوال په دغې خلکو باندې دا و چې هر کله دونه فضایل بیانوئ نو امام صاحب منئ ولې نو په عقیده کې ایا العیاذ بالله د امام صاحب عقیده خرابه و فاسده و چې تاسو یې نه منئ او که ستاسو خرابې دي ځکه امام صاحب په عقیده کې هغه سلفي و هغه اهل الحدیث او دا حقیقت کې واقعا یو لوی سوال دی خو د دې سوال جواب تر اوسه پورې په سوونه کلونه تېر شوي دي چا نه دی کلی. اوس زموږ په 15مه صدۍ کې یو شخصیت د دې جواب کړی دی او هغه تاسو پیژنئ ډېر ښه د هغې علمي انداز درته ما څه ناڅه په مخکنو مقطعو کې ښکاره کړی دی نو هغه به م واورو او د هغې جواب به باذن الله واورو. دوه اعتراضه کړي دي دوه جوابه یو الزامي جواب ورته دا ورکوي وابیانو ته تاسو په وابیانو اعتراض وکړئ چې ای وابیانو تاسو ولې په قرائت کې د امام بخاري پیروي نه کوئ هلته خو تاسو د قاري عاصم کوفي تقلید او پیروي کوئ. محترمو دا د دې الزامي جواب و. مخکې د دې نه چې د دې اعتراض جواب وکړو د الله په فضل سره دې مسکین ته دا خبره مې زده کړو چې د الله بنده ته مخکې د دې نه چې دې میدان ته راوځي اول اصول او اسلوب زده کړه د یو اعتراض نه جواب کولو. د علماو طریقه دا چې اول جواب کوي جواب بالمنع کوي د هغې نه بعد بیا جواب تسلیمي او الزامي او تا عکس د هغې وکړه اول نه الزاماتو شروع دې وکړه نو ستا یو مشکل نه دی صاحبه چې هغه دله موږ حل کړو خو زه په هره مقطع کې به د خپل وس مطابق کوشش کوو چې همکاري در سره وکړو او آینده وخت کې دې تکرار مه کوه. او عجبه دا ده زه خبر شوم وایي د خپلو ملګرو ته د مناظرو کورسونه ورکړي دي او اصول یې ورته زده کړي دي او حال دا ده چې دا خوار خپله نه پوهېږي چې سړی څنګه جواب کوي د یو اعتراض ده د هغې مسکینانو ته به څه یاد کړي. همدغه رنګې دا کوم الزامي جواب چې کړی دی عزتمندو دا هم غلط دی یعنې دا مسکین په دې نه پوهېږي چې دا الزامي جواب څه ته ویلی شي. نو موږ هم حیران کړي چې اول ستا تصحیح وکړو او که ستا جواب وکړو یو مصیبت او مشکل ستا نه دی. وجه دا د عزتمندو د دې دا اعتراض او جواب هر څه چې ورته وایي دا به هغه وخت صحیح کېدلی چې موږ مقلدین وي د امام بخاري رحمه الله نه ده به موږ باندې الزامي اعتراض کړی وی چې لکه تاسو د امام بخاري رحمه الله مقلدین یاستئ نو تاسو ولې په مسله د قرات کې پرېښې د امام عاصم پسې تللی یاستئ. اذا الله بنده موږ خو د هغې مقلدین نشته په موږ باندې اعتراض کې موږ دلیل پسې ځو که هغه دلیل امام ابو حنیفه رحمه الله سره یي هغه رالو که امام بخاري سره یي او که بل سره یي او بل سره یي نه راشه الزامي جواب او اعتراض طریقت ته وښیم هغه دا ده چې دا په تا باندې اعتراض دی. وجه دا ده چې تا دعوه کړې ده چې د امام ابو حنیفه رحمه الله تقلید واجب دی هغه د ټول دین تدوین کړی دی نو تا ولې امام ابو حنیفه رحمه الله په دې مسله کې پرېښې د امام عاصم پسې ته روانې د الله بنده نو دا هم زموږ د طرف نه په تا باندې اعتراض شو او د دې جواب هم باقي په تا باندې پات دی لکه څنګه چې مخکني څومره پاتې دي او تر اوسه موږ د یو اواز هم نه دی اورېدلی جواب. دویم نمبر د ده جواب هغه تحقیقي جواب دی هغه واورئ. دویم تحقیقي جواب ورته دا ورکوي چې یو اثبات د عقایدو دی نو په دې کې تقلید نشته او یو فهم د عقایدو دی د نصوصو نه نو په دې کې تقلید شته. دا د دې تحقیقي جواب دی عزتمندو. مطلب دا دی چې دا د آخري زور دی په دې مسله کې بل د دې نه اپله ورسره یو حرف هم نشته
محترم مخکې د دې نه چې د دې جواب په تفصیل کې نه وځم د دې خبرې ته اشاره وکړم چې دې یو جمله اضافه کړې ده چې موږ په اثبات د عقایدو کې تقلید ته ضرورت نه لرو. دا خبره بې ځای خبره کړې ده. په دې باندې ماشومان هم پوهېږي. هسې خپله خبره اوږده کړې ده چې یو اثر وکړي په عوامو باندې. وجه دا ده چې عقیده ثابتېږي دا په قرآن او حدیث سره ثابتېږي. دا خو امامان د ځان نه نشي جوړولی. اوس مرکزي خبرې ته راځو چې د ده تحقیقي جواب و. محترمو د دې دا تحقیقي جواب باطل دی د یو څو وجو نه. اول دا سچ دروغ دی عزتمندو، ځکه دا خبره صراحتاً د دې کتابونو لیکلې ده. المهند على المفند د خلیل احمد کتاب دی، حنفي عالم دی. هغه لیکلي دي په 9 او 10 صفحه کې: أن بحمد الله ومشائخنا وجميع طائفتنا مقلدون لقدوة الأنام وذروة الإسلام الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه في الفروع، ومتبعون للإمام أبي الحسن الأشعري والإمام أبي منصور الماتريدي رضي الله عنهما في الاعتقاد والأصول. يعني دا الله شكر بدي دا کوي، دا الله شكر دې حمد دې چې منګه زمون ټول شیخان او ټول د احناف او طبقې چې کوم دي طائفي دا ټول مقلدین دي د امام ابو حنیفه رحمه الله په فروع کې او په عقیده کې او په اصول کې دا متبعین دي د ابو منصور الماتوریدی او د ابو الحسن الاشعری. نته ولې دروغ وایي چې موږ تقلید نه کوو په عقیده کې؟ محترم دا څومره صراحتاً دروغ دي. محترم دې د دې تحقیقي جواب ویلی و، بلکې داسې یو تحقیقي دروغ دا داسې دروغ ویله چې په خپلو کتابونو دې ویله د الله بنده د خپلو کتابونو نه ته نه خبر. اوس تا باندې موږ څه وکړو؟ دویم تپوس یې دا کوو چې ته په عقیده کې تقلید نه کوو او په فهم کې کوو، نو ته بیا ولې په فهم د نصوصو کې د 4مې صدۍ عالم فهم علي ابو منصور الماتوریدي چې هغه د اهل سنت والجماعت نه په ډېرو مسایلو کې هغه مخالف دی په عقیده کې، او د سلفو فهم پرېږدي، د صحابهو فهم پرېږدي. ایا په قرآن او حدیث باندې صحابه ډېر ښه پوهېدل که د 4مې صدۍ دغه عالم ښه پوهېده؟ همدغه رنګې تابعین دې پرېښوسه د هغې فهم نه رالې. همدغه رنګې امام ابو حنیفه رحمه الله فهم نه رالې او د 4مې صدۍ عالم فهم رالې. د دې نه معلومېږي چې تا کې پوره چل دی پوره. دویمه وجه د بطلان دا ده چې ته وایې زه د امام ابو حنیفه رحمه الله هغه فهم رالمه چې ابو منصور الماتوریدي نقل کړی دی. نو سوال دا دی ولې هغه فهم یې نه رالې چې کوم د هغه نه د هغه زوی نقل کړی دی حماد، هغه فهم یې ولې نه رالې چې د هغه نه د هغه شاګرد نقل کړی دی ابو مطیع البلخي؟ آیا امام ابو حنیفه رحمه الله ته د هغه زوی ډېر نږدې دی او که د 4مې صدۍ عالم ورته ډېر نږدې دی؟ بله وجه د بطلان او ستا د دروغو د ښکاره کولو هغه دا ده چې ته موږ هغه فهم راغستی دی د امام ابو حنیفه رحمه الله چې کوم ابو منصور الماتوریدي ته نقل کړی دی. دا څه دروغ د عزتمندو؟ وجه دا ده د امام ابو حنیفه رحمه الله په عقیده کې او ابو منصور الماتوریدي رحمه الله په عقیده کې د اسمان او د ځمکې فرق دی. دواړه مخالف دي یو بل سره په عقیده کې. امام ابو حنیفه رحمه الله په عقیده کې هغه سلفي دی، اهل الحدیث دی، مګر په معمولی مسایلو کې هغه خلاف شته دی. اما هر شي ابو منصور الماتوریدي دا مخالف دی په ډیرو مسایلو کې د اهل السنت والجماعت لا سکه عزتمندو، بلکې د امام ابو حنیفه رحمه الله سره مخالف دی. من جمله دا غینه یو څه د ذکر کوم. اول خلاف د دواړو په منځ کې فمصدر التلقي فيه. امام ابو حنیفه رحمه الله چې عقیده رالي د عقیم مصدر دغه قرآن او بیا سنت دی. اما هر شي ابو منصور الماتوریدي دی د دې په نسبت باندې مصدر التلقي عقیده چې رالي اول مصدر هغه عقل لعقل. دا څومره فرق هغه قرآن او حدیث رالي او دا عقل مخکې کوي په قرآن او حدیث باندې. زه دې مسایلو ته صرف اشارات کوم عزتمندو، تفصیل مقام دا نه دی ځکه بیا خبره اوږدېږي. لکه دغه خبره ارشاد المرام د قاضي کمال الدین الحنفي هغه ذکر کړې ده په 199 صفحه کې. همدغه رنګې شرح العقائد د تفتزاني دی وګوره کوم چې په مدارسو کې دغه هلته لوستلی شي 240 صفحه کې. همدغه رنګې نشر الطوالع صفحه 230. همدغه رنګې شرح الاحياء د زبيدي الحنفي الماتريدي هغه وایي كل لفظ يرد في الشرع وهو مخالف للعقل
هر هغه لفظ چې په شرع کې وارد شي او دا د عقل مخالف وي نو دا به خالي نه وي، یا به دا متواتر وي او یا به دا احاد وي. که چېرته دا احاد نو دا به خالي نه وي. إن كان نصا لا يحتمل التأويل قطعنا بافتراء ناقله أو سهوه أو غلطه. تصمر دا خطر ندك خبر دا عزت مندو دا وی که چېرته دا مسألة دا خبر واحد کې راغلی و او د عقل مخالف و نو که احتمال د تاویل پکې او تاویل به پکې وکړو، او که احتمال د تاویل پکې نه و نو دا زمونږ یقیني فیصله به دی چې دا دی ناقل دی راوي د ځان نه جوړ کړی دا خبر، که دا صحابي دی او که تابعي دی او که څوک دی او یسا وشوی دی یا غلط شوی دا څومره بیکاره خبره د عزتمندو. تاسو به سوچ وکړئ خپل عقل هغه نه خطا کوي مگر صحابي خطا کوي تابعي خطا کوي. د دې وجې نه ابن ابي العز الحنفي رحمه الله د دې عالم دی اغرد کوي په دې خبره باندې. فرمایي په شرح العقيده الطحاويه کې صفحه يوصل النبي او يونوي وغرا وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص او عارض النص بالمعقول فقد ضاه ابليس حيث لم يسلم لامر ربه. واي خلاصه دا د نص د حدیث او د قران په مقابل کې سره عقل مخکې کوي، وای دا د ابلیس سره ځان مشابه کې ځان د ابلیس ورور وګرځولې ځکه ابلیس هم دغه سویلی والله او تویلی ادم علی السلام د سجده وکاغه تویلی انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طين. دویمه مسله د عقیده چې فقيه کې امام ابو حنیفه رحمه الله مخالف دی د ابو منصور الماتوریدی. هغه کس چې د عقیده غسیده هغه په توحید کې د سلف په نسبت باندې توحید هغه مشهور درې قسمه ده: توحید فی الربوبیه، توحید فی الالوهیه او توحید فی الاسماء والصفات. اما هر شي ابو المنصور الماتوریدی له هغه په نسبت باندې توحید فی الذات او توحید فی الافعال او توحید فی الصفات. توحید فی الذات چې ده په دې سره د ډیر صفات د الله جل جلاله هغه نه فکرې دي، مثلا استواء د الله جل جلاله او علو د الله جل جلاله دا ټول دا دینه فکرې دي. درېمه مسله چې امام ابو حنیفه رحمه الله سره مخالف دی هغه په صفات د الله جل جلاله کې ماتوریدی چې ده دا اته صفاتونه د الله جل جلاله منی: حیات او قدرت او علم او اراده او سمع او بصر او کلام او تکوین. بلکې حقیقت کې دام نه منی، په دې کې هغه سوي چې انسان له حیا ورزي. وګوره د تفصیل لپاره البدايه للصابوني شپږمه صفحه، ارشاد المرام یوصل تدرشتمه او یوصل نه هدرشتمه صفحه، او اصول الدين د بزدوی یو شپږمه صفحه. اما هر شي امام ابو حنیفه رحمه الله ده هغه ټول صفاتونه د الله جل جلاله بني بغیر د تشبیه او د تعطیل نه، لکه څنګه چې داغه نه الفقه الاکبر کې نقل لي. هغه فرمایي: وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن. له فرمایي: فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته او نعمته. فرمایي وي الله جل جلاله لره ید مشتا، لاس شتا، مخ شتا، نفس شتا، او لکه څنګه چې الله جل جلاله په قرآن کې ذکر کړی دي دا دغه صفاتونه دي. په دې کې وسوق قصې نه کوي، د ځان نه تشبیه پکې نه کوي، ځکه وي په دې کې ابطال د صفات د الله جل جلاله راځي. او څوک چې دې کې تشبیه ورکوي او دا نه مني دا قول د اهل القدر والاعتزال له، دا د قدریه او د معتزله قول له وي عقیده ده. بس دا شو د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت دا سره دا مولا او دې چې د چا عقیده راغسي ده هغه معتزلی او قدری دي. همدغه رنګ عزتمند امام ابو حنیفه رحمه الله هغه چاته کافر ویل دي چې د الله جل جلاله د علونا انکار کوي، او د دې مشران داسې وي که څوک الله جل جلاله له علو ثابتوي، پورتواله ثابتوي، هغه کافر دی. مثلا امام نصفی په خپل تفسیر مدارک یې غلي کړي دي د دې آیات لاندې: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. هغه ذکر کوي وای دا عقیده د کافرانو ده چې الله جل جلاله بره په اسمان کې دی او بره دی، وای کدا عقیده څوک لري هغه کافر دی. بل طرف ته امام ابو حنیفه وینا رحمه الله که څوک دا عقیده وایي چې لکه الله جل جلاله بره دی او کوز دی ما ته پته نشته دی او اسمان کې نه مني هغه کافر دی. الفقه الاكبر کې وګوره هغه وایي: من قال لا اعرف ربي في السماء او في الارض فقد كفر. همدغه رنګ استواء على العرش دا ته انکار کوي دا خلک. د دې مشران دی باندې وایي که څوک الله جل جلاله له استواء ثابتې په عرش باندې هغه کافر کیږي ځکه هغه له مکان ثابتې، او حال د امام ابو حنیفه رحمه الله دغه سړي د کافر ویل دي.
دا یو څو مثالونه مې ورکړل عزتمندو. نو لهذا د دې سړي دا خبره سچ دروغ وه چې مونږه د امام ابو منصور الماتوریدي رحمه الله عقیده راغستې ده او هغه د امام ابو حنیفه رحمه الله نه راغستې ده، بلکې هغه دواړه یو بل سره ټکراو دي په عقیده کې، اور او اوبه دي. دمغه سوال په خپل ځای باندې پاتې دی، د هغې جواب تر اوسه پورې چا نه دی کړی او تر قیامته پورې نشي کولی. او ډېر د تعجب او د افسوس خبره دا ده عزتمندو، مونږ که یوه مسله د امام ابو حنیفه رحمه الله ونه منو په دې وجه باندې چې د یو حدیث خلاف وي، سره د ډېر احترام د وجې نه، بلکې دی چې څومره احترام القاب له ورکوي د هغې نه زیات احترام ورته لرو، لیکن د حدیث د وجې نه خبره د هغه ونه منو او داسې یو چې الله به له په اجتهاد باندې اجر ورکړی. مونږ ته دی بېادبه وایي، په دې باندې مونږ د اسلام نه وباسي. او حال دا دی چې خپله دی امام ابو حنیفه رحمه الله عقیده نه مني، په عقیده کې ورسره مخالفین دي. ایا د دین نوره لویه ګستاخي شته ده د امام ابو حنیفه رحمه الله؟ دین نوره لویه بېادبي شته د امام ابو حنیفه رحمه الله؟ سره دی نه دی ښه مسلمانان ځان ته وایي. دې وجه نه دې صاحب ته زه بار بار په هره مقطع کې وایم چې ته ماته ځان حنفي ثابت کړه، د الله بنده حنفي د امام ابو حنیفه رحمه الله متبع مقلد ته ثابت کړه په عقیده کې هم په فروعو کې. امام ابو حنیفه رحمه الله په نس باندې په تدریس باندې پیسې اخیستل حرام دي، که د قرآن او که د حدیث وي او که په امامتۍ باندې. او حال دا دی چې ته ډېر لس کلي لټې په یو امامتۍ پسې 20 واسطې پسې ګرځې. همدغه رنګې د امام ابو حنیفه رحمه الله په نس باندې توسل بالذات او بالذوات دا حرام دی، جائز نه دی. ولا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به، هغه فرمایي. او حال دا د ستاسو ټولې وسیلې د دې نه ډکې دي. همدغه رنګې آیا د امام ابو حنیفه رحمه الله نه دا سخاتونه اخیستل او دا صابونونه اخیستل دا ثابت دي؟ نه دی ثابت. او حال دا دی چې ته یو مړي پسې یو سخات پسې 14 پرسخه مزل کې د الله بنده یو جوړ بوټان پسې زړې او داسې نور بېشماره امثال مثالونه شته دي چې امام ابو حنیفه رحمه الله تاسو پرېښی دی په عقیده کې په فروعو کې د خپلو خواهشاتو او د خېټو دپاره او دعوه کوي چې مونږه د هغې تقلید کوو. محترمو دا د دلایل وو چې د هغې حقیقت تاسو واورېده. دې صاحب ته زما چلنج دی، دا دې نه شي د دې خبرو جواب دې اوس وکړي، زما د دلایلو جواب دې وکړي. هسې کنځلې به وکړي لیکن تحقیقي جواب ته وکړه که نه دی. او انشاءالله ته چې کومه خبره کړې ده او کومه افترا یې زموږ په محترم شیخ صاحب امین الله حفظه الله باندې هغه کړې ده، د فی خبرې جواب به زه کوم باذن الله. دغه مقطع د ما نه نشي ډیلیټ کولی انشاءالله، اوس خورې شوي دي، لیکن ده ته چلنج زما د خبرو جواب دې وکړي.